دغه عینکې چې د ملا خان د وخته دي دغه مولوي صاحب یو وخت د پوهنتون دغه خول دی شهید مولوي صاحب تخلص کوي دا لکړې دي دا یوه لکړه د احمدشاه بابا د وخته 200 کاله یې کېږي هر یو چې خپل تاریخ لیکلی دغه دی د ټول انتیک شیان دي هر یو ته خپل تاریخ نوشته دی بیخي دغه د 100 کالو څراغ دی ټول چې خپل تاریخ نوشته کړی دی ډېر ښایسته داسې مواد دی نایب سالار دریم خان چې 15 کاله مخکې داسې مواد دی ډېر شیان هر شی انتیک ساتلي دي بهترین شیان یې ساتلي دي دا 50,000 جلد کتاب دی دلته پروت دی د هرات ژوندی تاریخ دی بهره صاحب چې خدای ژوندی لري ولی شاه بهره دغه د هرات د معدنونو او څو رقم معدن چې لري 6 رقم د ټولو نمونې دي د ډبرو دا خپله بهره صاحب دی دا توپکان دي د مختلفو وختو دغه توپکان چې په سچار کې ود کې درې د مجاهدینو سره وه ټول د هرات د هرات ژوندی تاریخ د هرات د ټول د چې وینئ د ټول زیارتونه او تاریخي ابدات د هرات بهره صاحب ساتلي دا پلمالان دي دا منارونه دي دا منارونه د امیر دوست محمد خان په وخت کې وران سول د بهره صاحب د قول د ټولو بهره صاحب ما کاسی که میکردیم ویدیو رو نزدم یا اون سیل میکردیم چی هستیم دیالوگو میدادیم حالی از سر بیچ هیچ نکردیم دا په چشت شریف کې دغه دی دا شیشکو سوی ترمیم سوی دی په چشت شریف کې دی دا د افغانستان د مختلفو وختو بیرغونه دي بهره صاحب بیرغ امیر حبیب الله خان نیستی چې نیست او سیاه بوده و امیر حبیب الله خان او سیاه بوده یعنی خو دا د مختلفو وختو د افغانستان لوټونه چې ټول یې دغه کړي دغه بیا نور سکې دي چې هغه وخت لوټ نه و ډېر تاریخ یې ساتلی دی دا د پوسټ ټکټان دي د افغانستان د پوسټ ټکټان چې په هغه وخت کې په پوسته باندې ول کېدله دا پوسته خورا په هغه وخت کې ډېره مشهوره وه دا خپله بهره صاحب دی دا بهره صاحب خپله دی د تاریخ ده ساتلی دی هغه یې پلار و د دوستان اوس نوي مېلمانه راله د دې راله ټوله دا چې راولي دغه ما باجا دی کوم تبله دی دا رپي نومېږي دا د بهره صاحب زوی دی په زما طرف ما سیل کنین بهره صاحب زوی دا بیا ټول د افغانستان تاریخ دی د افغانستان شیان دي ټوله چې په افغانستان کې دا ټول د هرات او شاید شنشره مسجد دی ټول بیا د افغانستان په سطح دی ډېر شیان یې د خونو ته لا ورسم دغه لم دا خپله د بهره صاحب پلار دی چې دا وکیل و په 9مه دوره کې وکیل و دغه خپله سجره ده دا خپله د بهره صاحب د پلار عکس دی دغه نږدې ټوله د ده د پلار چې د هغه وخت څخه لیکلي دي ګرده او ډېر ښه یې ساتلی دی د تاریخ یې ډېر ښه ساتلی دی دا هم د بهره صاحب پلار دی دا نږدې ټولې د ده خپلې دي ګرده یې کړي دي دا بیا د مختلفو وخت کې عکسونه دي په مختلفو وختو کې چې د بهره صاحب خپله یې ده ته ایوارډ ورکړی دی د هغه وخت په ټولو کې دی موجود دی ډېر ښه تاریخ یې ساتلی دی ډېر
دا سراج الدین خان دی د پیرکمشر یو وخت د پلار ته انعام ورکړی دی. دا د خان محمد خان ستاینلیک دی چې ده چې ورکړی دی د بهره صاحب پلار ته خپل د خان محمد خان امضا ده. د هغه وخت د مکتب شاګردان دي چې خپله بهره صاحب ورته ناست دي. دغه عکسونه کې رنګه راوړی دی پخوا د بهره صاحب پلار دی. دا خولۍ و عینکې و ټول شیان دي دلته ساتلي دي. د شادروان صلاح الدین سلجوقي و بنیانګذار معارف نوین هرات خورشیدي د بهره صاحب پلار ډېر تاریخ یې ساتلی دی ډېر. خدا بلې خونې ته لاړ شو. دا ټول نږدې دي شعرونه ټول د بهره صاحب د پلار دي. خپله بهره صاحب لیکلي دي د شعرونه. ډېر ژوندی تاریخ یې ساتلی دی او ډېر ښایسته یې ساتلی دی. دا د مختلفو وختو عینکې دي. ګوره دا عینکې دلته دوی شته دي. هغه د امان الله خان عینکې دي. د امیر امین امان الله خان عینکې دي. 15 کاله مخکې دي. ساعت کرکلي دار چې ورته نشته دي. د کرکلي کولای پوست فضل الحق خالقیار دا د هغه ده.